په مټه مغول خیل شیخانو کندی کې د فدا محمد خان پوجره کې د جرګې د مشرانو په کوششونو د دوو فریقینو فریق اول ګلزمین شاه ول مهربان شاه او رحم مالک ول عبدالخالق استاد او د فریق دویم مظفر شاه ول مستان شاه ترمنځ د شپږو کالو زړه دښمنی په دوستۍ کې بدل شو. دوانو فریقو یو بل لغاړي ورکړي او یو بل ته د زړه نه ټول بد وويستل. په دې مقام مولانا قاری عرفان الله اف مټه د اسلام پرانا کې د دوو مسلمانانو پروغه جوړه د دشمنۍ په نقصاناتو او د مسلمانانو ترمنځ پر ازینامه په دې ټکو کې رڼا واچوله. عزتمندو په جنگ کې په جګړه کې خیر پکې نشته دی. دا داسې یو چیز دی چې الله پاک په دې باندې خپکیږي او شیطان په خوشاليږي چې دوه مسلمانان په خپل مابین کې جګړه وکړي. د دې نحوست او سپیروالي او بے برکتی دا په تمام انسانیت باندې دا خور شي. الله فرمایي واعتصموا بحبل الله. مؤمنانو زما دا رسې کلکه ونیسئ ولا تفرقوا. دلبازي مکوئ، یو بل سره دشمنی مکوئ. انما المؤمنون اخوة. مؤمنان په خپل مابین کې رونه دي. فاصلحوا بین اخویکم. د خپل مؤمنانو په مابین کې هغه صلح وکړئ. نو په جګړو کې په فسادونو کې په فتنو کې د دنیا او د آخرت ناکامي ده. د جرګې مشر ملک هدایت الله خان اف مټه په خپل خبرو کې د مقتول مقصود شاه په خونبخه د رازینامې په شرایطو او په قانوني اړخونو رڼا واچوله. د کې دیت چې کم دی هغه درې کناله په انتقال باندې شوی دی. دویمه کم پریخو چې په دې کې غب کې د پیغور څخه خبره وکړه یې چې ته د زمیدار ته د خلین او خطل چې دا یو خو مې دسه کده د نورم خیر باړه نه د دوی التا اته کناله او ته مرلیز مکړه او دغه ته د دوی کور دی هغه به حق جرګه ضبط کړی دی شي. هغه کې به دا خبره د بل پریخ سرم داسې ده چې دیوم دا نه وي چې څنګه مې په زور مې پیدا چلو کو دا مې داو کو دا بل پریق بوم لکه پدې کې خاموشي اختیار کړي او دا شان خبره بنه کوي. او زه د فریقینو ته او خاص کر سراج دی او نبی مرګور ته مبارکي ورکوم چې په یو داسې کیس کې دوی خدای پاک کامیاب کړلو. په دې موقع مولانا قاری عرفان الله د جرګې د مشرانو او د علاقې د سونو خلکو په وړاندې د دوانو فریقینو نه د الله تعالی په پاک قران سوګن واغستو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د الله پاک کتاب دی، قرآن مجید دی. په دې باندې زمونږ ایمان دی. مونږ د دې خبرې اقرار کو او دا قسم خورو د الله په ذات باندې چې آینده وخت کې به یا نن وخت کې به مونږه دشمنی نه کوو. مونږ خپل دشمنی پر ورولې باندې بدل کړه. د سوګن نه پس د فریق دویم مشر مظفر شاه ول مستان شاه د خپل کورنۍ په نمائندګۍ د جرګې د مشرانو په مخلصانه کوششونو شکریا ادا کړه او د جرګې هلې ځلې یې اوستایلې. زمانو مظفر شاه د پلار نوم مې مستان دی، عمر مټي اوسیدونکو ما زره ټول نه اول زمين شاه ډیره شکریا ادا کوم چې ما سره ډیر په صحیح طریقه باندې دارولې وکړه او د په صحیح درې مشرانو ډیره شکریا ادا کوم. د سراج د رشید د نوروز ماما محبوب لالاری نوید خان دی، زیت الله خان ملک صاحب، ایوب خان دی، پیدا محمد خان دی. زره دوی ډیره شکریا ادا کوم. الله دې قدر وکي. په مټه مغول خیلو کې دا درنا او خطرناک دشمنی د جرګې د مخلصو مشرانو محبوب علي اف خوبه، ملک هدایت الله خان اف مټه، نوروز خان، فدا محمد خان اف مټه، جان نور ولد الف نور، سید جانزیب باچا ول سید شیر باچا، واجد علي ګړي محکم شاه، د فدا محمد خان فرزند نوید خان او نوسی ایوب خان، رشید خان، نور البشر خان، خادم شاه او د جرګې د مشر سراج الدین خان ول زرابدین د مخلصانه کوششونو په برکت په دوستۍ کې بدل شو او دوانه خاندانونه د تباہی نه بچ شول. حیات اقبال حیات، دلبر نیوز، فدا محمد خان اجرا، مټه مغول خیل، شب قدر. په مټه مغول